د زړه د غټ ارمان شي د غټ ارمان زرنج ده څه شی دی زرنج سره زړه ارمان غټ دی چې زرنجي زرنج سلیګ اسودای سو دغه پیسې ما سره مشه زه تا ته زرنج والم زه غریب سړی ماما دلته راغلی یم چې یو کوټه جوړو مله خیره سره واده مې دی د بابا د زړه ارمان دا دی چې یو دانه زرنج وي نو د ده زړه ارمان چې موږ پوره نو که څوک به پوره کوي دا زرنج دی تا ته مبارک وي دا مې تا ته اخیستی خوشحاله که الله دې ښه د سره دې نکړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ورباندې نکړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي ډېر ثقیل کار دی د دې سپینګیري بابا هسې الله دې په خپلو افغانانو باندې غیبي رحم وکړي څه به کې بابا دا خو مانه مات شو دغه کار ته کې بابا سلام علیکم وعلیکم سلام بابا جان ستړی مه شي هغه خو ما مات کو هغه لامده دي که نه بابا جانه تاوان نه خو نه لري رانه نه نه ولې به یې خلک دغه کار ته کې او دی باندې څه کوي اوس دا بس جوړوي به هغه ته دا کارخانې والا کارخانې والا ته جوړوي دا یو دانه په څو باندې کې دا یو دانه 2 روپۍ مزدوري ده یو دانه په 2 روپۍ مزدوري ده او دا به ډېر درانده وي که نه ډېر درانه دي 40 کیلو وزن لري 40 کیلو دا یو دانه یو دانه دا دونه دروند کار ته څنګه کې ته خو سپین ګیری والله خو بس نه کېږي څه وکړو کور ته راپسې کور چیرې دی کور مې دغلته کوز ده څو بچي لري اته اولاده لري څو نارینه دي څو نارینه نسته ټولې بچی دي نارینه بچی نه لري نه بس مجبوري ده څه خلې کو ښځینه دي ښځینه دي و زم تا سره کومک شم کار کې قربان دي سم خیر شي دا هم له وسه نه کېږي که خو بس 5 بجو سهار راسو مخامه زنګ بېرته ځو 5 بجې سهار راځي سهار راځو او څو بجې ځي د مخامه زنګ ته 10 منټه پاتې دا زما د بابا د ژوند قصه په 2 روپۍ بلوکه چې خپل اسیده کنه کوی تولیدله یم ملا نه ډېر په آزادي د ملا نه په آزادي مې کار مې کاوه کته کوی ته ولوېدم 14 متره زول الله ساتلی بس الله وساتلم خو دا ملا نه اوس ډېر په آزادي او دا کار خو تا ته خم نه دی که نه دا خو ما ته ښه نه ده نو څه خلک زه راغلی ما یو څو بلوک اخیستلل ته مې وکتلې زړه مې در باندې درد وکړو ما دا بابا وګوره او دا دروند کار وګوره خو بس والا څه خلک غریبي ده که څه وینه کو روټۍ به څوک راکړي پاک رب به راکوي که نه او بس الله پیدا کړي الله ته په زارۍ کوو نو نور څه وکړو رښتیا ووایه سم نشته وسه دې نشته وسه مې نشته صرف چې دومره خواهش مې وایي یو داسې اسانه کار لکه یو زرنج یا یو داسې شی خدای راکړی وای که نه نو زرنج خو په پیسو کېږي دونه پیسې ته لري خو بس نشته چې پیدا شي نو ګورو به او د زړه د غټ ارمان شي د غټ ارمان زرنج ده څه شی دی زرنج ستا د زړه ارمان غټ دی چې زرنج وي زرنج سلیګ اسودای سو دغونه پیسې ما سره مشه زه تا ته زرنج والم زه غریب سړی ماما دلته راغلی یم چې یو کوټه جوړو مله خیره سره واده مې دی او واده دپاره مې غوښتل دا کوټه زر زر جوړه کړم دا بلوکونه کوټه وي زر جوړېږي که نه نو اوس یو دانه زر زر کوټه جوړو مله خیره واده سیستم مې دی بس واده به نه کوم تا ته به زرنج والم که نه واده به نه کوم تا ته به زرنج والم خپل واده وکړه دا څه خل خوښ یي مه خواسې مه د چا خبر ته کې ډوب وي خپل واده وکړم خپل واده وکړه نو دا خو به غلط کار نشي ماما چې ته ستا د زړه ارمان پوره نشي او زما واده به بې وشي بس الله مهربانه ده الله مهربانه دی که نه الله مهربانه ده خدای الله پاک ذات مهربانه دی ته راته دا خبر وکړه بابا جانه چې زه واده وکړم
کوټه جوړه کړم که تا ته ستا د زړه ارمان پوره کړم بس هغه د تا خپل طبیعت ته هغه زما خپل طبیعت دی د تا خپل طبیعت ته ښه صحیح ده نو ته ما خپل طبیعت ته پرېږده نو صحیح ده بابا لاړم په اجازه دی چای در باندې وڅښم خیر خفه دې کړم داسې دې خفه کړم ښه صحیح دې خفه کړم بس څه به وکړو په خپله زندګي باندې والا پښیماني شکر وباسه او زه تا ډېر خفه کړم بیا هم شکر چې هغه لیکې کې ډېرې مسله خپله نفقه پیدا کوي اورې زه لاړم بابا اورې لمده نه دی وچه په خپله نفقه پیدا کوو اورې کله سپوره کله لمده کله وچه بابا لاس دې راکړه لاړم په اجازه دې مخه دې وربادي نکړم د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه خفه نه شي بابا ستا وخت مې ونیولو نو نه نه ولې به خفه او الله دې موږ ته همت راکړي چې د الله د بندګانو د زړه ارمان پوره کړو خفه نه شي د بابا د زړه ارمان دا دی چې یو دانه زرنج وي نو د ده د زړه ارمان چې موږ پوره نه کړو څوک به پوره کوي او پر موږ یې حق دی د ده د زړه ارمان پوره کول او د دې سخت حالت نه وباسلې پر موږ او تاسو حق لري راځي چې د زړه ارمان پوره کړو دا زرنج ورته واخلو زنې خوشحال زنې په غم مې کړې سلګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه وربادي نکړم د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه تا کې خوشحال یم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه یو 50 دانې بلوکه راته واچوه چې له خیره سره دې ځینې واچو دې ځینه دا به وچي وچ دی څنګه شو تا کار وکړو څنګه زرنج مې اخیستی تا وکتو مبارک دې سه چې شیشه مبارک دې سه نو مبارکي راکې راته وخته مې اخیستی و اوس پکې بلوک کړم ځان ته کوټې ته واده ته به مې راځي صحیح ده صحیح ده تو دین دا زرنج څو دانې وړی شي 50 دانې خوربار که راځه دغسې زرنج چې ستا مي داسې زرنج چې ستا مي موږ خو دا 100 روپۍ مزدوري کوو نو دا زرنج به چېرې دي موږ دومره بخت کار وکړو چې خدای تا ته داسې زرنج درکړي ته به بیا څه وکړي چې خدای راکړي خدای سره خو هېڅ بند نه دي خو موږ خو یې وس نه لرو چې وایخلو اورې تا دې مبارکي ما دې مبارکي 50 دانې بار کر سره ماما دې سر بار کر سره شپون کی او د شپې لای ژوندونه ډېر مې خوښېږي چې ماتې راته نه کې ګوره نعمتو زرنج مې خراب نه کې ګوره ښه ډېر مې په سخته ګټلی دا زرنج خبرې د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه که دا زرنج زه تا ته درکړم که نه څونه به خوشحاله ډېر به خوشحاله یم خو د موږ دومره نصیب چیرې ده تا دومره نصیب نشته نه والله ولې نشته 100 روپۍ مزدوري کوو نو څو ستا نصیب ډېر غټ نصیب دی زه د کوم سر نه راغلی یم او تا دپاره راغلی یم او ستا ځي ته راغلی یم الله دې خوشحاله که زه به له خیره سره کامیابه که تا د دې غربت نه خلاص کړم ستا دا سخته ګرمي دا تخرګي د خوله دا ټول ځان د خوله کړې ده او دا بلوک په 2 روپۍ جګې ټیټې د ورځې 100 دانې یا 50 دانې چې ډېر سخت حالات دی که نه سخت خو ده ولاس دا زرنج دی تا ته مبارک وي دا مې تا ته خدای اخیستی دې خوشحاله که یا خدای دې کامیابه کړي الله دې مرسته قبول څونه خوشحاله ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله یقین کې یقین کې چې اسا ده یاره یقین مې څه یقین مې څه یقین دې شو په دې زرنج به پام کې دا بلوک په نور نه اچېدل ته نن به له خیره سره د خپلو بچو سره په دې زرنج کې چکر به وهي او بعد د هغې نه به نور وځي په بسم الله 5 وخته لمونځ 5 وخته د عبادت سره خپل
حلال رزق په پیدا کې دغه سخته مې په تا پرزونه وه صحیح. بیا به له خیره سره زمونږ دفتر ته راشي چې د دې خاد د دې سټام ولیکم درې کم درته صحیح. چې په ټول افغانستان کې ګرځي صحیح صحیح ده دواړو سره. یوه غاړه م راکړه راته ایوه خپل پردي ټکي پټکي ګورا تارا دین او دنیا سیخه که الله دې اج په نصیب که خوشحاله اوسې بابا جانه بس الله دې ستا ثواب وکړي او الله دې په تا خاص خاص رحم وکړي نه په غم مې کړې سلګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه ورباندې نه کړم د بادشاه په بادشاهۍ ژوند